یاره مولانا صاحب منم دی والله زما د زړه خبره دی چې دا اوس ماته ډېرو خلکو دغه راولېږل چې یاره ایګا په سوات کې یو کس ویل د قرآن کریم ګستاخي کړې ده او خلکو بیا هغه له اور اچولې دي. اولنۍ خبره څومره ګستاخان چې دي څومره بدترین مرګ چې هغې له ورکړلی شي موږ په دې باندې خوشحالېږو او د اسلام تقاضا هم دا ده څوک د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ګستاخي وکړي څوک د قرآن کریم ګستاخي وکړي دا مسلمان نشي کېدلی دا کافر دی. سخته نه سخته سزا به ورکو خو د شریعت مطابق او کله به ورکو خو چې کله په هغه باندې ګستاخي ګوره ثابته شي داسې نه چې څوک اواز او ناره اوچته کړي چې فلانی ګستاخ خلک وي او به دا ګستاخ یا راسي دا ملګري لګیا دي ماته دغه رالي خو زه ورله وایم چې ماته داسې یو ثبوت پکار دی چې یو ویډیو ګورو د ویډیو زمانه نن سبا چې څوک درزم خوري بل ته نه ویډیو کړي داسې یو ثبوت پکار دی چې او دې کس قرآن مجید سوځولی صرف خبره دې ته ویل یاره دلته یو څوکیدار کتلی دی ویل هغه کتلی و چې یاره قرآن کریم یې سوځولو نور څه ثبوت په دې باندې نشته دی. په دې پنجاب کې څوکیدارو د بینک منیجرو هغه ورته هغه سره څه خبر راغلی وه نو هغه ویشتی او بس دی ویل چې یاره دا ګستاخ دی ټولو خلکو بس بیا اوچت کړی و په اوږه باندې چې سړی ګستاخ دی حالانکې هغه ورسره معمولي غوندې څه باندې مسله راغلې وه د شرک په مسله هغه ورته ویلو چې د یا علي مدد مه وایه دغه شان څه خبر راغلې وه اسلام وایي اول خو تحقیق وکړه که نه په دې افغانستان کې یو زنانه و تعویزګر مولا هغه تعویز شلولی و هغې ویل هله دا ګستاخه ده خلک پرې راجمع شوي و ټولې وجلي و موږ پښتانه په دین باندې سر ورکوو خو دین زده کوو نه دا معلومات نه کوو چې آیا واقعي هم دغه شانتې ده و که نه هر سړی لګیا دی هله ګستاخ وجلی شوی او بیا په هغه باندې مړ کړی دی نو بیا د هغه نه اور اچولی دا د کوم دین مطابق ته د اور ورته اچوي زه ټیک شو سزا ولا ورکا هم په دې شرط باندې چې ګستاخي معلوم شي چې هر سړی ګستاخ دی سزا ولا ورکا خو د اور نه خو اسلام منع کړی حدیث کې راځي ان النار لا يعذب بها الا الله اور باندې بس سزا نه ورکوي مګر صرف الله رب العالمین سوځول کار دا خو د الله رب العالمین دی ته خو د هندوانو دین باندې روانې ستا غیرت خو د هندوانو د دین مطابق شولو مسلمانانو لږ سوچ کول په دې باندې پکار دي مونږ مسلمانان یو مونږ به ګورو چې اول دا سړی رښتیا دی او که نه دغه شان دی خو چې چا نه هم تپوس وکړي څومره خلکو ما سره رابطې وکړي چېرې په دې بیان وکړم زه ولیم تاسو چېرته کې وکتلو مونږ خو به لږ ګورو که نه دې پېښور د انګریزي کچرو ته چې ته لاړ شي دوی هم تا نه یو ثبوت غواړي چې یاره دا کار شوی ثبوت په دې باندې څه شی دی چې کله ثبوت پې دغه شو اسلام دا وایي چې دا سړي نه سر قلم که بیا دله بیا موقع مه ورکوه ګستاخ له به موقع نه ورکوې د اور سوځول دا خو د هندوانو طریقه ده مونږ خو